بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو مسلمانانو ورونو او خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوشحاله یم چې بیا هم ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر یم. د روژې د مسایلو دوهمه برخه مو د ښځینو او نارینه‌و بعضې مخصوصو مسایلو ته ځانګړې کړې ده. ګرچې د دې مسایلو په بیانولو کې انسان ته حیا معنی کیږي، خو د سپېڅلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیثو پرانا کې داسې په ډاګه کیږي چې د هغې زمانې ښځو یعنی صحابیاتو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د غسل د طریقو پوښتنه کوله، د ماهوارې، د حیض او د نفاس د مسایلو په باره کې به تېرې پوښتنې کولې او حیا به ورته نه معنې کېدله. نو اړینه او ضروري ده چې په داسې مسایلو کې ورونه او خویندې حیا ونه کړي. دا د دین مسله ده او په داسې خبرو ځان ښه پوه کړي تر څو د الله تعالی په احکامو باندې په ښه شان باندې عمل وشي. د دې مسایلو نه یوه مسئله دا ده چې که د روژې په میاشت کې ښځه او خاوند سره جما وکړي، نو د جما په کولو سره یعنی د کوروالي په کولو سره روژه ماتیږي. خو د کوروالي نه مراد څه شی دی؟ د کوروالي نه مراد دا دی چې که چېرته د نارینه د تناسلي آلې پورتنۍ حصه چې هغې ته حشفه ویل کېږي، دغه پورتنۍ حصې چې یو خط ترې تاودی، دغه حصه د ښځې په شرمګاه کې ننوځي، نو په ده باندې د دواړو روژه ماتیږي او په دواړو باندې غسل فرض کیږي. بیا یې هم تکراروم چې دا نه ضرور نه ده چې دوی باید لکه څنګه چې کوروالی کیږي او فارغه شي او داسې فکر وکړي چې موږ مکمل فارغه شوي نه وو او موږ خو هېڅ نه دي کړي، نو روژه نه ده ماته. نو داسې نه ده. دغه چې د نارینه د تناسلي آلې پورتنۍ حصه د ښځې په شرمګاه کې ننوځي، روژه ماتیږي او په دواړو غسل هم فرض کیږي. دوهمه مسله د ښځې سره د مینې کولو ده. یعنی کله چې نارینه د خپلې ښځې سره لکه خپله ښځه ښکلوي او یا یعنی په دې معنی چې بوس او کنار ورسره کوي، که په ساده الفاظو کې ووایم چې خپله ښځه مچو کوي یعنی چپې ترې اخلي او یا یې لمس کوي، لاس پرې وهي دغه په بدن باندې، یا یې په غېږ کې نیسي او په دې کار سره نارینه یا ښځې نه یعنی د دوی انزال وشي. انزال په دې معنی چې د دوی د بدن نه مني په شوق سره ووځي او په دې باندې غسل واوړي، نو بیا هم روژه ماتیږي. همداشان که د ښځې په شرمګاه کې کومه دوا کېښودل شي یا ښځه کومه دوا کېږدي د علاج معالجې په خاطر باندې، نو که دوا په داخل د شرمګاه کې دوا کېښودل کېږي، د دې دوا په ایښودلو سره روژه ماتیږي. همداشان که چېرته ښځه په خپل شرمګاه کې خپله ګوته وهي، نو په دې سره هم روژه ماتیږي، خو په دې شرط سره چې که چېرته ګوته لمده وي یا غوړه وي نو روژه ماتیږي، او که ګوته غوړه یا لمده نه وي وچه وي نو روژه پرې نه ماتیږي. همداشان په دې جدید دور کې ښځې په دې خاطر باندې چې حامله نشي، خپل د حمل د بندولو دپاره داسې یو شی ډاکټرانو ایجاد کړی دی چې هغه ته لوپ ویل کېږي، لام واو پې لوپ. نو که دا لوب د روژې په میاشت کې د ښځینه ډاکټرو په ذریعه د ښځې په شرمګاه کې ننویستل شي او دننه ځای پر ځای شي، نو په دې باندې هم روژه ماتیږي. همداشان که کومې ښځې ته یعنی ماهواري راځي، حیض یې راځي، خو دی غواړي چې د روژې په میاشت کې حیض را نشي او روژې نه پسې حیض راشي او د دې کار دپاره دی څه دوا استعمالوي، نو د دې دوا په استعمالولو سره چې د ماهواري د روژې د میاشتې نه بعد راځي، نو په دې باره کې فقهاو داسې فرمایلي دي چې که چېرته دا دوا ورته د صحت ته ضرر نه رسوي او دا دوا استعمال کړي او د ماهواري د روژې نه پس راشي، نو دا جایزه ده او خپلې روژې په ارام سره ونیسي، څه مشکل نشته. اما که چېرته دا دوا د ښځې صحت ته ضرر رسوي، نو بیا چې دی دا دوا نه استعمالوي. او بله مسله خو مشهوره ده چې که چېرته ښځې ته ماهواري عادت د روژې په میاشت کې راشي، نو د هغه چې دی روژه ماتیږي او د هر ښځې خپل عادت دی، هر چاته معلوم دی، د چا 5 ورځې د چا 6 ورځې، نو هغه په دغه ورځو کې د حیض راغلی د روژې په میاشت کې د دې ورځو بیا وروسته قضا نیسي. همداشان کومه ښځه چې ماشوم زیږوي،
نو د هغې د بدن نه چې کومه وینه راوځي هغه ته د نفاس وینه ویل کېږي. دې کې هم د ښځو خپل عادت دی. شریعت هغه اکثره حد یې 40 ورځې ټاکلی دی، خو د هرې ښځې عادت دی د چا په 10 ورځو کې، د چا 15 او 20 او 25 او 30 ورځو کې وینه بندېږي. بعضې خویندې داسې فکر کوي چې زما 40 ورځې پوره شوي دي، لکه وایي چې زما 40 پوره زه په 40 کې یم. نو 40 ورځې مکمل انتظار کول دا غلطه خبره ده. مقصد دا شی دی چې که د کومې ښځې په 10مه، 15مه او 20مه ورځ باندې وینه بنده شوې وي او د خپل جسم نه کوم داسې ناپاک شی دی نه محسوسوي چې د جسم نه راوځي، نو په ده باندې په هماغه 20 ورځې یا 15 ورځې بعد غسل فرض دی. دا باید غسل وکړي او باید خپل لمونځ، روژه او دا احکام باندې عمل وکړي. که چېرته په 20مه ورځ د داسې خویندو وینه بنده شوې وي او څه ناپاکي د بدن نه راځي او دوی 40 ورځو پورې انتظار کوي، نو دا د 20 ورځې چې دوی لمونځونه، روژې قضا کړي دي، په دې ګناهګاره هم دي او د دې ټولو قضا به هم راولي. په دې مسایلو کې احتیاط پکار دی. که چېرته د ښځې یا نارینه د شرمګاه یعنې د شا یا له مخې له خوا نه کم داسې دوا کېښودلی شي او یا ننویستل شي، نو په دې باندې هم روژه ماتېږي. او که چېرته د نارینه یا د ښځې د شا لخوا شرمګاه کې کومه طبي آله د کم مرض د تشخیص دپاره، مثال د مثانې د تشخیص دپاره، د معدې د تشخیص دپاره ننویستل شي، نو په دې باره کې فقهای کرامو ویلي دي چې که چېرته دغه طبي آله چې د تشخیص دپاره د نارینه یا د ښځې په شرمګاه کې ننویستل کېږي، که په دې باندې دوا وهل شوي وي نو روژه پرې ماتېږي، او که دوا پرې نه وي او دا آله پاکه وي، د دوا د اثر نه کاملا پاکه وي او ننویستل شي، په دې روژه نه ماتېږي. همداشان که د بواسیرو مریض دوا د خپل مقعد یعنی شرمګاه په بیروني حصه کې بیرون خواته وهي، روژه نه ماتېږي. اما که دوایي شرمګاه کې دننه نه باسي او دوا وهل کېږي، نو په هغه باندې د بواسیرو د مریض روژه ماتېږي. همداشان که د نارینه په تناسلي آله کې یعنی مخکې خوا نه شرمګاه کې کم دوا اچول کېږي یا کم شی ننویستل کېږي، نو که دا چېرته د هغه مثانې ته ورسېده چې په هغه باندې دوا وغیره وه او مثانې ته ورسېده، نو روژه یې پرې ماتېږي. اما که مثانې ته ونه رسېږي، مثلا قطرې وغیره واچول شي مثانې ته نه رسېږي، یا داسې کومه دوا چې مثانې ته نه رسېږي او صرف همدې تناسلي آله کې وي، نو روژه پرې نه ماتېږي. نو قدرمنو مسلمانانو ورونو خویندو، په همدغه مسلو اکتفا کوم چې دغه مسایلو چې تاسو لپاره مې اړین او ضروري وګڼل او تاسو مې بیان کړه. الله تعالی دې موږ او تاسو ټول ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق عطا کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.